سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست یو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د کاب درېیمه چې د 2026 زیږدیز کال د فبروري له 22 سره برابره ده. تاسې ته له زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرچکي. پر افغان خاوره د پاکستان ډرون بریدونه. تېره شپه په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په ډرون هوایي بریدونو کې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پاکستان بریدونو ته د دفاع وزارت خبرګون. دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته به په مناسب وخت کې مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. او جاپان له افغانستان سره 4 میلیونه ډالر مرسته کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. تېره شپه په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستان په ډرون هوایي بریدونو کې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د راپورونو له مخې تېره شپه د ننګرهار بهسود ولسوالۍ په ګردي کڅ کې پاکستاني پوځ هوایي برید له امله 23 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې تر اوسه د 18 شهیدانو له جملې د 14 هغو جسدونه موندل شوي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي پاکستاني خاصو پوځي کړیو یو ځل بیا په افغان خاوره تجاوز وکړ چې په کې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې ملکي کسان بمبار او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لسګونه کسان شهیدان او ټپیان کړي دي. نوموړي ویلي چې پاکستاني جنرالان په خپل هیواد کې امنیتي کمزوري په همداسو جنایاتو جبرانوي. بلور په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ په ګډون پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله یاد بریدونه غندلي او د هوایي حریم نقض یې بللی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان په حق له خپلو پالیسیو باندې بیا کتنه وکړي او د ښه ګاونډیتوب او متمدنه لاره غوره کړي. دغه راز ډاکټر عبدالله یاد بریدونه د اندېښنې وړ بللي او ویلي دي چې دا ډول اقدامات افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف دي چې د بې ثباتۍ او د کړکېچ د پراختیا لامل ګرځي. نوموړي زیاته کړې چې بمبار د ملکي وګړو هدف ګرځول او تاوتریخوالی د حل لاره نه ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د حل په موخه یې په خبرو اترو ټینګار کړی. دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته به په مناسب وخت کې مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. د اسلامي امارت دفاع وزارت پر افغان خاوره د پاکستان تېرې شپې هوایي بریدونو ته په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان د ملي حریم ښکاره نقض او جنایت په کلکو ټکو غندي او دا عمل د نړیوالو قوانینو د ګاونډیتوب اصولو او اسلامي ارزښتونو ښکاره سرغړونه بولي. اعلامیه کې راغلي چې ملي دفاع وزارت د هیواد د حریم او د ولس د امنیت ساتنه خپل شرعي او ملي مسؤلیت ګڼي او ګواښ کړی چې په مناسب وخت کې به مناسب او حساب شوی ځواب ورکړي. اعلامیه زیاتوي چې پر ملکي اهدافو او دیني مراکزو بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي او امنیتي ناکامۍ څرګند ثبوت دی او دغه ډول تکراري تیري به هیڅکله د دوی داخلي ناکامۍ پټې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه پاکستان د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو په څو ملکي سیمو د هغې له ډلې په یوې دیني مدرسې او ګڼو ملکي کورونو هوایي بریدونه وکړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وړوله. مولوي عبدالکبیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له مشر سره لیدنه کې د راستنو شویو ته د لا ډېرو مرستو پر رسولو ټینګار وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له مشر عرفات جمال سره لیدنه کې روان کال راستنېدونکو ته د اړینو مرستو د رسولو او په اداري چارو کې د اسانتیاو په اړه خبرې کړې دي. جمال زیاته کړې چې تېر کال کې یادې کمیشنرۍ 2.2 میلیونو راستنو شویو ته خدمات او مرستې وړاندې کړې دي. دغه راز په افغانستان کې په دوامداره او اغیزمنه توګه د راستنېدونکو چارو ته د رسیدنې په موخه په اداري پړاوونو کې د اسانتیاو رامنځته کولو او ځینو شته ستونزو د حل په اړه خبرې کړې دي. مولوي عبدالکبیر د کډوالو او راستنېدونکو چارو ته د رسیدنې په موخه د اماراتي او نړیوالو بنسټونو ترمنځ همغږي مهمه بللې او په اړوندو چارو کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی. نوموړي روان کال راستنو شویو ته د لا ډېرو مرستو پر رسولو ټینګار کړی.
د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت افغانستان پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د پاکستاني پوځ د بریدونو په خبرګون کې چې په ترڅ کې لسګونه تنه ملکیان شهیدان او ټپیان شوي په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او د افغانستان احتجاج لیک یې ور وسپاره. بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقض او پر ولسي وګړو بمباري په کلکو ټکو غندلې او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا سری نقض او پارونکي عملي ګڼلی. د غرض بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د یادو بریدونو د بدو عواقبو مسؤلیت د مقابل لوري پر غاړه دی. جاپان له افغانستان سره 4 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د جاپان د خلکو لخوا د 4 میلیونه ډالرو مرستې هرکلی کړې او ویلي دي چې دا مرسته به له زیانمنو کورنیو سره د پام وړ ملاتړ وکړي. د یاد پروګرام د معلوماتو له مخې په راتلونکو 12 میاشتو کې به نږدې 80,000 افغانان ژوند ژغورونکي د خوړو مرستې ترلاسه کړي او شاوخوا 10,000 میندې او ماشومان به اړین تغذیوي خدمتونه ترلاسه کړي. یاد پروګرام زیاته کړي چې د مالی مرسته به د لوږې د کمولو او د اړمنو خلکو د ژوند ژغورلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. او وروستی خبر هم دا چې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ او غضنفر انرژۍ شرکت اجرایوي مشر سره د پروژو چارو په اړه د همغږۍ ناسته وکړه. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي مشر ملا عبدالحق همکار د غضنفر انرژۍ شرکت اجرایوي رئیس ایرهان مصطفی چیتونوک سره د نوي کېدونکو برېښنا تولید پروژو لومړنیو پرمختګونو په اړه د همغږۍ ناسته ترسره کړې. د غضنفر انرژۍ شرکت اجرایوي مشر ویلي چې شبرغان کې له ګازو څخه د برېښنا تولید پروژې چټک تطبیق لپاره یې اړین تخنیکي تجهیزات او ماشینونه پیرودلي چې د اړوندو پړاوونو له بشپړونې وروسته به افغانستان ته راولېږدول شي. د افغانستان برېښنا شرکت له غضنفر انرژۍ سره شبرغان کې له ګازو څخه د برېښنا تولید پروژې سربیره پلازمینه کابل، لوګر او بلخ ولایتونو کې د لمریزې برېښنا تولید 3 پروژو تړونونه لاسلیک شوي دي چې له مخې به یې له لومړنیو تخنیکي ارزونو وروسته د پروژو عملي کار ډیر ژر پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري تیرو شاوخوا 4 کلونو کې نړیوالو او ملي پانګوالو ته د برېښنا تولید او تاسیساتو جوړونې پر پروژو د پانګونو برخه کې رامنځته شویو اسانتیاو پایله کې د مهال لسګونه پانګوال پر ګڼو پراختیایي پروژو کار کوي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې د الله پامان.